د یولرنا.com تقریبا یو کال کېږي چې دا موږ شروع کړی ده او خلکو ته خدمات وړاندې کوو. سوشل میډیاز کې موږ ویډیوګانې اپلوډ کوو تر څو خلک آگاه شي چې دغسې یو پلیټفارم ده. یوټیوب کې هم ویډیوګانې اپلوډ کوو، خو بیا هم بعضې خلک سوال کوي یا سوال په ذهن کې ده، نه دي پوه نه دي خبر چې دا یولرنا.com دا څه شی. نو زه غواړم چې مختصرا په دې ویډیو کې د یولرنا باره کې بعضې معلومات تاسو ته درکړم چې چا دپاره ده د یولرنا پلیټفارم. اول شاګردان دپاره یعنی اوس د زده کړه خلک اکثر وایي چې کورس ته تګ لانجه ده، کورس ته تګ فیس زیات غواړي، کورس ته تګ معلوم نه ده چې دا استاد تکړه ده او که تکړه نه ده. ډېر داسې وجه دي چې هغوی کورسونو ته ډېر په سخته باندې ځي. یو ورځ یو ملګری به بل نه پوښتنه کوي چې کورس سره څنګه وکړو. یولرنا.com کې موږ خپله چې کورسونه ریکارډ کوو، اول خو هغه تکړه استاد را پیدا کوو چې هغه په یو څه پوهیږي، بل د هغه چې کوم کانټنټ ته درس ورکول دي هغه ټول موږ ګورو آیا دا عنوانونه یې صحیح دي که صحیح نه دي، کوم شی خو یې پکې پریښی نه ده، څومره وخت دا تشریح ورکوي دی کې، دا ټول موږ چک کوو. هغه نه بعد د استاد درس ورکولو طریقه چک کوو چې آیا دا درس ورکول طریقه صحیح ده که صحیح نه ده، شاګرد دوی پوهیږي که نه پوهیږي. هغې نه بعد موږ د استاد کورس ریکارډ کوو، بیا شاګردانو ته په یولرنا.com کې اپلوډ کوو چې نورې صحیح طریقې سره ګټه ترې واخلي. نو یو مشکل خو دا د شاګردانو حل کېږي دلته چې د دې چیکینګ نه ختمیږي چې آیا دا کورس صحیح ده، دا درس صحیح ده، دا استاد صحیح ده او که نه ده. دې لانچونه موږ دوی ټول ختم کړي دي. دا ټول چیکینګ موږ کوو، کورس اپلوډ کوو، دوی دې صرف راشي ودې ګوري. بله دا چې موږ کله یو شاګرد سبسکرپشن اخلي په یولرنا.com کې، یو کال دپاره ټول کورسونه ورته مفت دي، فری دي. که هغه اسلامیات درس وایي پکې، څوک چې علاقمند د اسلامیات سره کولی شي ویب ډیزاینینګ درس ورسره وایي، کولی شي ګرافیک ډیزاینینګ ورکې وایي، کولی شي چې بزنس مربوط چې کوم کورسونه دي هغه زده کړي. که څوک راځي ګرافیک ډیزاینینګ درس وایي، کیدای شي د ګرافیک ډیزاین مثلا 3 میاشتې کې د ختم کو مثال کورسونه نور زده دي او څه نه دي زده، هغه 3 میاشتې کې ختم کړل، 5 میاشت شپږم میاشت کې د ویب ډیولپمنټ ته زړه کېږي، نو کولی شي چې ویب ډیولپمنټ هم پکې زده کړي. ژبې هم پکې زده کولی شي. فعلا موږ جرمني ژبه، عربي ژبه، پښتو ژبه، انګلیسي ژبه، داسې نورې ژبې اپلوډ کړي دي چې کولی شي تاسو اسانه طریقې سره دا ژبې زده کړئ. دا دویمه خبره شاګردانو لپاره. درېیمه خبره پکې دا ده، بعضې شاګردان په دې فکر دي چې آنلاین زده کړې داسې دي چې پوښتنه ته نه نشي کولی استاد نه. صحیح ده، یوټیوب کې ته ویډیو ګورې پوښتنه نشي کولی، یا بل پلیټفارم کې ته ګورې پوښتنه نشي کولی، کامنټ پرېښودی شي مګر پوښتنه نشي کولی. خو په یولرنا.com کې موږ داسې یو ټیب بل جوړ کړی ده چې هغې کې ډسکشن په نوم ده. ته چې څه پوښتنه لرې ته کولی شي هلته ډسکشن کې ولیکې چې پوښتنه مې دا یو ده، دغسې مان زه پوه نه شم یا دا سوال مې ده. هلته تنه ټول شاګردان هلته میسیجز کوي لکه صنفیانو غوندې، 3-4 نفرې دي میسیج کوي، څوک چې همغه وخت هغه کورس ګوري، تا میسیجز هلته پاتې دي. بل چاته که کوم مشکل برابرېږي نو تا مشکل هلته تیار حل شوی ده، هغه ته هم حلي. که چیرې تا ته دا مشکل مخکې کېږي، کیدای شي تا نه مخکې هم بل چاته دا مشکل حل شوی، نو هلته استاد ډایرکټ هلته په ډسکشن ټایپ کې جواب کوي. څه سوال ولري چې استاد زه په دغه بخش پوه نه شولم، نو هغه یو ټایم لري چې په هغه ټایم پوره کېدو سره استاد به تا ته بیرته جواب درکړي چې دغه مشکل داسې ده. نو دغه د شاګرد مربوط خبرې وي پکې. دویمه خبره دا چې دا استادانو دپاره ده. مثلا استادان دي ښه تکړه دي، بیا هم 2-3 استادان دي چې هغه نوم ایستی ده، رشد کړی ده، او نور استادان کېدای شي هغه نه ډېر تکړه اوسي، بیا هم څوک یې نه پېژني. یولرنا.com کې که چیرې دوی خپل کورسز اپلوډ کړي نو هغه ویوز پورې ده. شاګردان ګوري چې هغه څومره علاقمند پیدا کوي، نو هلته ویوز معلومیږي چې دا کورس دونه ویو لري، حتما د دې کورس ډېر ښه ده. یا بعضې کورس ته نوی اپلوډ شوی ده، ویوز یې کم وي خو هغه کانټنټ یې ډېر ښه وي، ورو ورو د هغه علاقمندان هم زیاتېږي. نو د دلته مارکیټینګ کېږي نه صرف په افغانستان کې، په نورو ملکونو کې هم
چې مثلا په امریکا کې، په لندن کې، په استرالیا کې، په پاکستان کې، هند کې، نو دا استاد انټرنیشنل سطح باندې د مارکیټینګ کیږي، بین المللي سطح باندې. یو خبره ده استاد کولی شي چې دا شاګردان خپل یعنی هر ځای نه راغونډ کړي، صرف نه افغانستان نه، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، بل کانټیننټس، یورپ کنټریز نه، هر ځای نه کولی شي چې دا شاګرد خپل جذب کړي. بل خبره استادانو لپاره دا ده چې دې نه کولی شي چې یو ښه انکم ولري. مثلا که یوټیوب ته وګورئ، یوټیوب کې تا ول چینل چې جوړ کړې نو ته به ول 1000 سبسکرایبره پوره کړې، ته به بیا ورپسې 4000 ساعته پوره کړې، البته همزمان خو یو کال وخت لري 4000 ساعته واچ ټایم باندې. یولرنا کې موږ دا سیستم نه ده پرېښی، راشه کورس اپلوډ کا، کورس ته چې څومره خلک ګوري د هغې مطابق تا ته پیسې درکول کېږي. نو کولی شي استادان البته کولی شي چې یولرنا طریقې نه یو ښه عاید ولري. دا دوه خبرې. استاد مطابق یو بله خبر دا ده چې ضرور نه ده چې استاد پښتو کې کورس ریکارډ کې اپلوډ کړي، کولی شي چې په دری کې هم ریکارډ کړي، انګلیسي کې ریکارډ کړي، چې په هره ژبه کې دا راحت ده، په هغې ژبه کې کولی شي چې دا کورس ریکارډ کړي، دې کې هېڅ کم ممانعت نشته ده. خو د کورس ریکارډولو موږ یو څو پالیسیانې لرو چې هغه پالیسي مربوط کوي نو کورس دې اپروف کیږي، او که د هغې پالیسي مربوط نه وي هغه کورس بیا ریجکټ کیږي. دا دومره خبره وه د یولرنا ډاټ کام باره کې. درېیمه خبره پکې دا ده چې یولرنا ریډ ده پکې. یولرنا ریډ څنګه ده؟ لکه مقالې خلک لیکي، لیکوالان زیات دي، مګر داسې یو ځای نشته ده چې هغه خپلې مقالې خلکو ته وښیي چې زه دغسې یو لیکوال یم. یولرنا کې موږ داسې یو بیل بخش جوړ کړی ده چې یولرنا ریډ په نوم ده. ته کولی شي چې خپل مقالې هلته اپلوډ کړي، د مقالې په مقابل کې هم تاته پیسې درکول کېږي، البته چې څومره خلک یې لولي، څومره ټایم لوستل شوی ده، نو هغه مطابق باندې ته کولی شي چې یو ښه درآمد ولري. مقالې په پښتو کې هم کېدی شي، په دری کې هم کېدی شي، په انګلیسي کې هم کېدی شي، مقالې د ټیکنالوژي مطابق هم کېدلی شي، ناولز هم کېدلی شي. خو داسې یو شی نه اوسي چې ته مقالې مثلا کاپي کوې، پیسټ کوې، هغه موږ اے آی لرو، هغه چیک کېږي، هغه ډیلیټ کېږي اټومیټک. نو ته باید مقالې ته خپلې اوسي، ته کولی شي چې یو ښه لیکوال اوسې، ښه یو نوم ولرې په یولرنا ریډ طریقې نه. نو دغه درې بخشه ډېر عمده او مهمه دي چې زیاتر خلکو ډېر سوالونه مانه وکړل چې دا څه شی ده، یولرنا ریډ څه شی ده، استادان دپاره څه رقم ته ده، شاګردان دپاره څه رقم ته ده. نو دې ویډیو کې ما تقریبا زیات شیان تشریح کړل. که بیا هم کوم سوال لرئ تاسو نو کولی شئ چې په کامنټ کې پوښتنه وکړئ، یا به یې زه په کامنټ کې تاسو ته بیرته جواب کوم، او یا به یو بله ویډیو ریکارډ کوم. خیر ویډیو ریکارډول اوس دونه سخت کار نه ده، نو هغې په طریقې باندې به تاسو سوالونه جواب کوم. ډېره مننه، امید چې یو څه باندې پوه شوي اوسئ. الله حافظ.